په سرو وینو ګټل شوی ملي بیرغ ښایي بیرته برحال او طالبان خپل بیرغ د دفاع وزارت په بیرغ بدل کړي. دا چې څنګه په ویډیو کې وګورئ، تازه مهم او بیړنی خبر دوستانو. په دې هیله چې روغ جوړ به یې ویډیو را سره تر پای وګورئ، چینل سبسکرایب کړئ. په سرو وینو ګټل شوی ملي بیرغ ښایي بیرته برحال او طالبان خپل بیرغ د دفاع وزارت په بیرغ بدل کړي. طالبانو د حکومت یو شمېر سرچینې وایي چې د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ ممکن بیرته برحال او د طالبانو بیرغ د دفاع وزارت د بیرغ په توګه اعلان کړلی شي. د طالبان د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن په مرکه کې د ملي بیرغ د بیرته برحاله کېدو احتمالي تایید کړی دی. په دې اړه ښاغلي مجاهد د څرګندونو ډېر جزئیات تر اوسه نه دي رسنې شوي، خو په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت یوې سرچینې چې نه غوښتل نوم یې خپور شي تاند ویبپاڼې ته وویل چې د طالبانو سپین بیرغ په ډېر احتمال د دوی د دفاع وزارت د بیرغ په توګه اعلان کړ شي. سرچینې دا هم ویل چې د طالبانو د ملا برادر ډله لومړی سر کې د ملي بیرغ د ښکته کولو ته لیواله نه وله. ویل کېږي چې د جمهوري نظام د سقوط او کابل ته د افغاني شبکې له ننوتو سره دغه شبکې له مشهورۍ پرته د افغانستان ملي بیرغ د لغمانۍ او نورو سیمو څخه ښکته کړی چې ټول طالب مشران ورسره موافقت نه درلودو. طالبانو په رسمي ډول دغه سرچینې څرګندونې نه دي تایید کړي. د ملي بیرغ په اړه ذبیح الله مجاهد د نننیو څرګندونو څخه ډېرو افغانانو هرکلی کړی دی.